چې راشه خیر د انټرویو نه اخلم او یو 1500 روپۍ خوراکه که نه چې ما هم فکر شي مشوره هم دی دا خو پکې یې که نه چې تعارف څه محتاجه نه دی تعارف څه محتاجه نه دی چې الله په نامه یو 100 روپۍ راکړه یو 10 روپۍ راکړه ډوډۍ مې نه ده خوړلې وږی یم ویږه مې هم نه ده خوړلې هغه آفلاین سوالو بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نامه د الله چې بخونکی مهربانه ذات دی. ملګرو نن سره نور زمان افریدي موجود دی، د سره زمونږ انټرویو ده د دې په هکله چې نن سبا څنګه تاسو ته پته چې ډېر مایکونو والا بې عزتي کېږي، خلک ورپسې سپکې سپورې وایي. نور زمان افریدي په پروګرام کې راته ټیم راکولو یو جهان مننه. دا خو پکې یې که نه چې تعارف څه محتاجه نه دی تعارف څه محتاجه نه دی. ښه پروګرام کې درته هرکلی او ستړي مه شئ. اخیر اوسې لوی سړی شي. ډېره مننه. داسې چې دا کم مایکونو والا تا خبره وکړله دا غریبانان ګرځي د خلکو اوازونه اوچتوي او چېرته مساله وي د مایکونو والا به رسیږي او هغه مسالې حال سوشل میډیا باندې کوي. ډېرو مسالو حال چې کوم دی راووتو ډېرې مسالې پې حال شوې د چا په وجه دغو مایکونو والا په وجه باندې. نو مایکونو والا ته سپک کتل نه دي پکار. که دا مایکونو والا نه وای که نه نو تا به د خلکو فرغونیت کتلی وای. ټیک ده خو چې دا کم څه کېږي روان دي د اخر ښېګړې کېږي او دا ظلم زیاتی کم شو ختم شو دا صرف د مایک وجه و چې هر چا مایک راوچت کړی. خو زه دا وایم په اخره کې چې د مایکونو والا هم ډېر زیات شول که نه نو چې چلویرسي انټرویو سره کوي یا خو داسې چې غریبو دپاره د مظلومو دپاره د ظلم خلاف هغه بېله خبره یو دکاندار له لاړ شي یو هوټل له لاړ شي یا بل داسې یو بزنس وي روزګار وي او هغه له لاړ شي یو ډوله جوړوي نو هغه خلکو له پکار دي چې دغو له لږه خرچه ورکوي لږې روپۍ ورکوي ویله خپل وس مطابق سله چې ګوره دوم محنت خواري کوي ځان ستړیوي کریې لګېږي خرچي دي نو دا چې تا له د دکان دپاره یا بزنس دپاره ویډیو وکړي نو تا د بزنس پروموټ شو ته به پیسې پې ډېرې وګټې د په وجه به تا غږ زیات شي نو تا له هم پکار دی چې لږې سترګې وغوړوي دغو له روپۍ ورکړې. خو زه به دا وایم چې د مایکونو والا هم دومره زیات شول دومره ډېر شو چې پوره پېښور ټیکسیانو ډرایوران ته جوړ دي ته پوه شي په هره کوڅه کې او په هر ځای کې ولاړ وي دوه درې اخري کې به پکې دغه شی شروع شي لکه ترخام سوارلی نه ډرایوران چې منډې کړي او راکاږي چې ما سه لاړ شه لاړ شه او 250 باندې وړم په 300 وړم 200 وړم راشه اخري کې رپورټران نه دغه شی جوړېږي ځکه چې ډېر زیات شو چې چېرته کسې مایک ولی خولې ته یې نیولی وي نو دغه شی شروع شي چې دکاندارانو ته او هوټلو والا ته او نورو داسې بزنس مین ته وي چې کوم د سوالونه مینتونه کوي او راکاږي په جګړه یې سره چې راشه خیر د انټرویو نه اخلم او یو 1500 روپۍ خوراکه که نه چې ما هم فکر شي مشوره هم دی او دکان د روزګار شي ګوره 1000 روپۍ راکړه هم 1500 راکړه ته پوه شوې نو رپورټران دومره ډېر شي چې هر ځای له راخوشي وي ګرځي وي چې که چېرته چا راباندې غږ وکړو چې راشه ژر له جوړ نه نو دو خو اوس ترقي ډېره زیاته کړې که نه پاکستان کې ورته هم مونیټایزیشن هم کړی دی. کوم مونیټایزیشن سٹار مونیټایزیشن ورته هم کړی دی که نه روپۍ پې ګټي ته خیر روپۍ ګټي که نه سٹار مونیټایزیشن وایي په خیر کا پهله آفلاین سوالګری وي اوس یې آنلاین سوالګری کړلی. هغه څنګه هغه داسې چې زه تاله سټار سینټ کوم تاله روپۍ ډالر د اوړي که نه بالکل نو دا هماغه حساب شو. مخکې به خلکو دا سوال کولو چې الله په نامه یو 100 روپۍ راکړه یو 10 روپۍ راکړه ډوډۍ مې نه ده خوړلې وږی یم ویږه مې هم نه ده خوړلې هغه آفلاین سوالو. اوس یې ته آنلاین سوالګری کړلی دا انګریزان چې کوم دي که نه سوالګری نه جوړ کړو خو تاسو ته سوچ نه دی نو اوس یې کم سوالګری نه جوړ کړلو یو 50 فری سٹار راولګه او 99 سٹار راولګه ټیک ده که نه اوس یې نه آنلاین سوالګری جوړ کړو مطلب ترقي وشوه نو دا یې تا نه یو سوالګری جوړ کړلو. پاکستان کې ګوره پاکستان دپاره کوم مونیټایزیشن پکار دی پاکستان دپاره انسټریم ایډ پکار دی. د انسټریم ایډ دغه فایده ده چې که چیرې اکې دغه شی سوال مال نشته چې ماله سټار راولګه او پیسې راولګه اکې دا شی نشته چې تا ویډیو کتی شي تاله به فیسبوک ډالر ورکوي او فیسبوک له چې کوم دي که نه د غټو غټو کمپنو والا د فیکټرو والا د پروجیکټونو والا هغو چې کوم دي که نه پیسې ورکوي د څه لپاره چې د هغو کمپنو ایډز بیا د مونږ په ویډیو کې چلیږي ټیک ده که نه نو د کمپنو والا فیسبوک له پیسې ورکوي فیسبوک والا یې مونږ له راکوي نو انسټریم ایډ د پاکستان دپاره پکار دی. پاکستان کې خو انسټریم ایډ یا راغلی نه دی او انکم شته چې انشاءالله ویراوي شي. ما په خپل باندې ان کړی خو ما بغیر ملک
کې ورته ایډمنټ ساتلی زه په خپله ارننګ کوم. تاسو څومره ډالر ته ګټو تاسو؟ الحمدلله هفته کې 200 هم ګټم، 300 هم ګټم، 2.5 هم ګټم، 400 هم ګټم هفته کې. هغه کې زه چاته سوال مینت نه کوم چې مولا فری ډالر راولګاو، فری سټار راولګاو، پیسې راولګاو، ویډیو شیر، دا سوال مینت پکې نه کوم. بس ویډیو کوم وایرل کیږي ډالر مولا راځي. اچھا دا طریقه خیر تاسو چې کومه طریقه باندې پیان کړی کنه دا طریقه د کتونکو تر به وای طریقه دغه طریقه چې پیج و جوړ کې 10,000 فالوور په برابر کې او 6 लाख 1 منټ ټایم واچ ټایم په 2 میاشتو کې چې تا ویډیو تا په پیج کې ټوله ویډیو په 2 میاشتې کې 6 लाख منټونه به تا ملو شي چې مطلب شپږ لکه منټونه یې پوره شي چې خلک یې وګسي او لزر فالوور نه طالب بیا انسټنټ سیټ اپ ورکی بیا ته هغه سیټ اپ پاکستان کې نه کوي ته بیا بغیر ملک یو کاس پکې ایډمن کې چې کم الیجیبل کنټری لکه سعودي دوبه ملیشیا آیب کې ایډمن کې او ته به خپل ځان ریموو کې د 24 غنټو لپاره یا 48 غنټو لپاره چې لوکیشن په دې یو ملک راشي نو اوی عمل ته سیټ اپ کی بیا یو کاس ته وایي چې اوس ته مالا یو آی ډی جوړه کا په ملیشیا کې واپس د پیج کې ایډمن کا او هغه آی ډی ته لیر کې پاکستان کې خپل پیج یوز کاوه بل ارننګ تکاو ویډیو ورکاو ډالر وي ته راځي سوال مینات نه خلاص وي انلاین سوالګری نه جوړ کړه خیر کا ډیر من اخر کې د کتونکو څه میسج ورکاو چې را فری سټار واړې چې را سند کې مونږ لا اخیری کې د کتونکو لا دغه میسج ورکوم خو څه غاب شپ هم لګاولو کنه بالکل د مایکونو ولا بیزتی مو کو تاسو چې تاسو بیزتی وکنه مې نکړه په حقیقت کې د شلوي جوړیږي او زه تاسو ته دغه یو سوال کوم چې دغه مایکونو بیزتی مو کو کچره دغه مایکونو ولا نه وای نو ظلم مې دومره عام چې په هر کلی کې به فرغاونیات وای ته قادر وکړو خو مایکونو وللم لک پکار دي چې هر ځای کې د مایک نیغ نه کوي زین ځای کسي بیا د مایک خلکو ته خو اعلان سي ډیر مننه تاسو هم د ټیم را کولو یو جهان مننه عملګرو د نور زمان افریدي چې د مایکونو په باره کې ځکه چې نن سبا څنګه تاسو ته پته چې مایکونو ول ډیره بیزتی کیږي او ډیر خلک ورپسې سپکې سپور وای چې د روپیو ول دا شي وردا شي نو د په باره کې مو سره انټرویو کړه تر بلې ویډیو پورې مل او زما کیمرامین راکې اجازه درې الله پام